د سهار لمانځه برکتونه او ګټې. لمونځ د اسلام دوهم ستر رکن دی چې پابندي د انسان لپاره د دنیا او د آخرت کامیابی، سکون او برکت دی. که څه هم ټول منځونه خپل ځانګړی مقام لري، خو د سهار لمونځ بېساری فضیلت لري. د سهار لمونځ د بنده او د رب ترمنځ لومړنۍ اړیکه ده. یو مؤمن د ورځې پیل د کامیابی زینه او د رحمتونو دروازه ده. راځئ د دغه سپېڅلي عبادت له برکتونو او ګټو ځان خبر کړو. د سهار لمونځ د مؤمن نښه ده. د سهار لمونځ په خپل وخت او په جماعت سره ادا کول د مؤمنانو صفت او نښه ده. دا لمونځ هغه څوک کولی شي چې زړه له ایمانه ډک وي. نبی علیه السلام فرمایي د منافقانو لپاره تر ټولو درانه لمونځونه د سهار او ماسخوتن لمونځونه دي. که چیرې دوی پوهېدلی چې څه یعنې څومره اجر او برکت پکې دی، نو خامخا به ورته راتلل، که څه هم په زنګنونو راکشېدلی، یعنې دا چې په خاپوړو به ورته راتللی. د قیام اللیل یعنې د ټولې شپې ثواب. د سهار لمونځ د ټولې شپې د عبادت په څیر ثواب لري، پرته له دې چې ټوله شپه ویښه تېره شي. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې د ماسخوتن لمونځ په جماعت سره وکړي لکه نیمه شپه چې عبادت کړی وي، او څوک چې د سهار لمونځ هم په جماعت سره وکړي لکه ټوله شپه چې عبادت کړی وي. د الله تعالی په ذمه یعنې ساتنه کې پاتې کېدل. د سهار لمونځ کوونکی بنده د الله تعالی په ذمه پناه او ساتنه کې وي. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې د سهار لمونځ ادا کړي هغه د الله تعالی په ذمه یعنې ساتنه کې دی. د نفس د پاکوالي او د روحي سکون ذریعه. د سهار لمونځ د نفس، زړه او ذهن د پاکوالي سبب ګرځي. څوک چې د سهار لمونځ کوي ورځ یې تازه، زړه یې خوشحال او ذهن یې آرام وي. خو څوک چې دا لمونځ پرېږدي هغه سست، ناپاک نفسه، ناارامه او ورځ به یې بې برکته وي. جنت ته د ورتلو وسیله ده. د سهار لمونځ په پابندۍ سره ادا کول د جنت زیری لري. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې د سهار او مازدیګر لمونځونه ادا کوي جنت ته به داخل شي. له دوزخ څخه د خلاصون ذریعه ده. د سهار لمونځ نه یوازې د جنت دروازه ده، بلکې له دوزخ څخه د خلاصون یوه وسیله هم ده. نبی علیه السلام فرمایي هغه څوک به دوزخ ته ننوځي چې د سهار او مازدیګر لمونځونه ادا کوي. د ملایکو حاضري او گواهی. د سهار لمونځ هغه څه دی چې فرښتې رب ته گواهی ورکوي. نبی علیه السلام فرمایي له تاسو سره د شپې او د ورځې ملایکې په نوبت سره بدلیږي او د سهار او مازدیګر د لمانځه پر وخت سره یو ځای کیږي. بیا الله تعالی سره له دې چې د خپلو بندگانو په حال ښه خبر دی، له دوی پوښتنه کوي زما بندگان مو په څه حال پرېښودل؟ دوی ورته وایي ای ربه موږ دوی د لمانځه په حال پرېښودل، او کله چې موږ ورتلو بیا هم هغوی پر لمانځه مشغول وو. هغه څه چې له دنیا او مافیها غوره دي. د سهار لمونځ د دنیا له هر مال، دولت، شهرت، جایداد او نعمت څخه غوره دی. نبی علیه السلام فرمایي د سهار 2 رکعاته لمونځ د ټولې دنیا او له هغه څه څخه غوره دي چې په دنیا کې دي. یوه مهمه یادونه: مسلمانې خویندې که د سهار لمونځ پر خپل وخت په خپل کور کې ادا کړي، هغوی ته به هم دا ټول فضیلتونه حاصل وي انشاء الله. نو د سهار لمونځ یوازې یو عبادت نه، بلکې د ایمان نښه ده. د ټولې شپې د عبادت ثواب دی. د الله ساتنه ده. د سکون سرچینه ده. د جنت کلی ده. د دوزخ څخه خلاصون دی. د ملایکو گواهی ده او له دنیا او مافیها غوره خزانه ده. نو خوشبخته دی هغه بنده چې سهار له خوبه د رب د رضا لپاره راپاسیږي. خوشبخته دی هغه زړه چې د رب د خوښۍ د لاسته راوړلو لپاره ویښ شي. خوشبخته دی هغه سترګې چې د رب د عبادت لپاره له خوبه بیدار شي. او خوشبخته دی هغه ژوند چې د سهار له لمانځه سره پیل شي. نو راځئ له نن څخه دا رښتونی تصمیم ونیسو. نور به زموږ خوب موږ د رب له درباره نه شاته کوي. نور به د شپې د بې هدفه تر ناوخته د ویښ پاتې کېدلو له امله
د سهار له برکتونو ډک عبادت له لاسه نه ورکوو، بلکې له کلکې ارادې، اخلاص او شوق سره به هڅه کوو چې دا ستره فریضه پر خپل وخت په خشوع او پابندۍ سره ادا کړو.